سلامونه او نیکې ترحمات. زه اشرف خان یو وار بیا چې راغلاست درته وایم ستاسو خپل چینل آی وان ټیک ته. د نن موضوع مو د فیسبوک اکاونټ پر مخ بندولو ته ځانګړې کړې ده. په دې موضوع کې یوه ګټه دا ده چې ستاسو د فیسبوک اکاونټ کې چې هر څومره کمنټونه، میسیجونه، ټیګونه، یعنې هر کار چې تاسو کړی هغه به ټوله پر مخ بند سي. هېڅوک به نسي کولی چې ستاسو اکاونټ ته لاسرسی ولري یا هم ستاسو عکسونه سیو کړي د ځان سره، د هغه ستاسو کمنټونه او پوسټونه وګورئ. نو د فیسبوک اکاونټ بندولو دپاره به فیسبوک را خلاص کړو. دلته به پر درې لوکو او یا هم پر منیو باندې کلیک وکړئ. د هغه څخه به لاندې خواته راکښته سئ، سیټینګ اینډ پرایوسي ته ولاړ سئ. دلته به ساده سیټینګ ته ولاړ سئ. د هغه څخه به لاندې خواته راکښته سئ، اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول باندې به کلیک وکړئ. دلته اوس درې طریقې لرو موږ. our memorization setting دی decide what happened to your account after you pass away. وایي کله چې تاسو مړه سئ نو ستاسو اکاونټ باندې څه شی وسي، یعنې هغه چې پر دغه حالت پاته سي، ټوله کمنټونه او عکسونه دې پاتې سي، او یا هم تاسو کولی سئ چې خپل اکاونټ چې کله تاسو وفات وکړئ او یا هم مړه سئ د هغه وروسته به ستاسو اکاونټ بند سي پر مخ. هغه دپاره به تاسو یو ملګري ورته مشخصوئ، هغه ملګري بیا کولی سي چې ستاسو اکاونټ بند کړي. نو ډیاکټیویټ اینډ ډیلیټیشن زموږ کار اوس چې نن زه تاسو درښیم ډیاکټیویټ اینډ ډیلیټیشن باندې به کلیک وکړو. دلته اوس تاسو ته وایي ډیاکټیویټ اکاونټ، یعنې غواړئ تاسو د موقت وخت لپاره خپل اکاونټ بند کړئ، نه غواړئ چې اکاونټ مو پر مخ بند سي. بیا تاسو کولی سئ د دې لارې خپل اکاونټ بېرته هم راخلاص کړئ. ډیاکټیویټ اکاونټ یعنې د اول آپشن داسې وایي. دوهم ډیلیټ اکاونټ، ډیلیټ یور اکاونټ از پرمننت، یعنې کله چې تاسو دا دوهم آپشن ورته انتخاب کړئ د دې معنا به دا وي چې تاسو به خپل هم اکاونټ ته لاسرسی بیا ونه لرئ، یعنې ستاسو اکاونټ پر مخ بندېږي، بیا تاسو نسئ کولی چې خپل اکاونټ راخلاص کړئ. when you delete your Facebook account you won't be able to retrieve the content information that you shared on Facebook. یعنې تاسو نسئ کولی چې خپله هغه مواد چې تاسو پر فیسبوک باندې نشر کړي، هغه عکسونه یې که کمنټونه یې چې هر شی مو پوسټ کړي وي، تاسو بیا نسئ کولی چې هغه ته لاسرسی ولرئ. نو زه د ډیلیټ اکاونټ څخه استفاده نه کوم، ډیاکټیویټ اکاونټ کوم، یعنې خپل اکاونټ مازې د موقت وخت لپاره ډیاکټیویټ کوم یا یې هم بندوم. کنټینیو ټو اکاونټ ډیاکټیویشن باندې به کلیک وکړئ. enter a password for your security please re-enter your password to continue. دلته به تاسو اول خپل د آی ډي پاسورډ ورکړئ، د هغه وروسته به ستاسو اکاونټ درته ډیاکټیویټ سي او یا هم د موقت وخت لپاره درته بند سي. که په دې طریقه کې که تاسو کوم مشکل پیدا کړئ نو زما سره لاندې په کمنټ سیکشن کې شریک کړئ. که مو زما دا ویډیو خوښ شول نو ویډیو لایک، سبسکرایب او ټولو ملګرو سره یې شیر کړئ چې ګټه ځینې واخلي. تر بل داسې ویډیو پورې ما اشرف ته اجازه راکړئ. د الله په امان.